ان الله تعالى لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم یا ولكن ينظر الى قلوبكم. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وی اے صحابه رب العالمین تاسو جسدونو ته نه ګوري او نه تاسو صورتونو ته ګوري دي ته نه ګوري چې تو درې د پلان کې خان جسد غټ دی او کوړو کوي او دې ته نه ګوري چې تو درې چاله کا شکل خایسته دی او کا بدرنګ نه دا ظاهری خایسته او ظاهری بدرنګ ته دی نه ګوري ظاهری باډي او قوت او ضعف ته دی نه ګوري خلو لیکن ګوري څه شتا ولکه ينظر الى قلوبكم لیکن رب العالمین چې ګوري نو تاسو زړونو ته ګوري. نو علماء لیکلي دي چې د انسان په وجود کې دا قلب اشرف ذکر دی چې قلب د انسان دا محل د نظر د رب العالمین دی. الله تعالی د قلب ته ګوري نظر د رب العالمین د انسان په قلب باندې وي. جسدونو ته رب العالمین نه ګوري اعمال دا صورتونو ته رب العالمین نه ګوري ولکه ينظر الى قلوبكم لیکن رب العالمین تاسو زړونو ته ګوري. نو الله تعالی نظر دا د مؤمن مسلمان په قلب باندې دی. دا دوا د امدی وجه علماء کرام لیکي یو انسان نیک انسان ته دا پکار دی باید کوشش دی د دیو کی کوشش چې د نیکانو په زړونو کې د یاداشت او د زیرا پیدا شي او وجه د هغې دپاره دا وایي چې د مؤمنانو زړونو ته رب العالمین ګوري نو چې د یو نیک انسان په زړه کې د یو مؤمن مسلمان یاداشت پروت وي د الله یو ولی دی او د هغه په زړه کې ستا یاد پروت دی او د هغه په زړه کې ستا نوم نقش دی نو د هغه زړه ته خو رب العالمین ګوري او دا کتل د رحمت دی او دا نظر د رحمت دی. نو چې د یو نیک انسان زړه ته رب العالمین په نظر د رحمت سره ګوري او د هغه نیک انسان په زړه کې ستا نوم نقش دی او طبعا د هغې په ضمن کې تا ته په نظر د رحمت. نو دې حدیث مبارک کې خو ډېر فواید دي شارحینو دا حدیث لیکلي دي ولیکن د غټو نه غټه فایده پکې دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا موږ تاسو متوجه کوي دی ته چې زما امتیانو ګوري د رب العالمین نظر دا د انسان په قلب باندې د خپلو قلوبو په تصفیه کار وکړي او د خپلو قلوبو په اصلاح کار وکړي د خپل باطن په اصلاح کار وکړي دا باطن کې مو چې کوم خیرې پراته دي دا ځایله کوي او د هغې په ځای باندې تحلیه او صفایي پکې راولي. او که بیا موږ تاسې وګورو قرآن عظیم الشان کې هم په سورة الشعراء کې دا به تاسو ته انشاءالله زه ووایم یو خپل کله چې لطیفې د قلب ته ورسېدلو هلته به انشاءالله دا وضاحت درته کومه چې قلب په څو قسمه دی ولیکن دلته صرف دومره وایو قرآن عظیم الشان کې الله تعالی فرمایي چې یوم لا ينفع مال ولا بنون. داسې ورځ را روانه ده چې انسان ته مال هم ګټه نه رسوي او انسان ته با اولاد هم ګټه نه رسوي نه به اولاد ګټه در ورسوي درته او نه به درته مال ګټه در ورسوي الا من اتى الله بقلب سلیم مگر هغه څوک چې رب العالمین ته راتګ په قلب سلیم سره کړی وي او رب العالمین ته راتګ په سالم زړه سره کړی وي. نو چې څوک رب العالمین ته راتګ په سالم زړه سره کړی وي هغه انسان ته به نیکان د خپل اعمال هم او مال هم او دغه رنګې چې دی د هغه اولاد هم دا به ورته ګټه رسوي او که چا رب العالمین ته په قلب سلیم سره راتګ نه وي کړی نو دغه انسان ته دا شیان کومه ګټه د دې نه دا معلومیږي دوستانو چې یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب معلومیږي دا چې د قلب په مقابل کې د قلب سلیم په مقابل کې زمون قلوب شته ذکر رب العالمین دی قلب ته قلب سلیم وای او هغه قلوب کوم دي. نو بیا مفسرین کرام لیکلي دي وای د قلب سلیم په مقابل کې دوه قسم زړونه دي یو قلب مریض دی عام طور بس قلب سلیم په مقابل کې قلب مریض. نو بیا چې قلب مریض شنو دی مرض کې بیا دوه مراتب دي یو هغه دی چې هغه مبتلا په مرض د نفاق وي او دویم هغه دی چې هغه مبتلا په مرض د کفر وي. نو که کم زړه په مرض د کفر مبتلا و دا هم قلب مریض دی قلب سلیم نه دی او که کوم قلب او زړه د انسان مبتلا په چا باندې او په مرض د نفاق باندې و نو دا هم قلب سلیم نه دی بلکې قلب مریض دی دا هم مریض زړه دی چې دا نفاق پکې پروت وي دا مریض زړه دی چې کفر پکې پروت وي دا مریض زړه دی
چې د چا زړه د ما سوا د رب العالمین نه په بل چا راغونډ وي دا مریض زړه دی چې د انسان د باطن او د قلب تعلق د ما سوا الله سره وي دا ټول مرضونه دي د دې په مقابل کې چې د قلب سلیم دی نو قلب سلیم کوم قلب دی هغه قلب دی چې هغه مرض د کفر نه هم بچ وي مرض د نفاق نه هم بچ وي مرض د ګناهونو نه هم بچ وي روغ رمټ وي او د روغوالي علامه دا د تاسو ما بل ورځ ویلې چې د انسان د باطن د اصلاح علامه دا ده دې په دې پوښي چې زما قلب دغه وخت اصلاح دی زما باطن په دغه وخت اصلاح دی چې کله د په باطن کې پر رب العالمین څه شی وي جمعیت وي څه شی وي علامه د سلامتیا د زړه څه شی دی جمعیت ته پچا باندې پر رب العالمین چې د انسان دا ټول خاطرات او د ټول زړه پر رب العالمین راغونډ و بس په دې باندې پوه شې چې دغه انسان زړه سالم زړه دی او که خدا نه خواسته د په قلب کې او د په باطن کې تشتت و پراګندګي و کله یو چا پورې نه خطه کله ځان پورې نه خطه کله اولاد پورې نه خطه کله دنیا پورې نه خطه کله رکوع پورې نه خطه کله بنگلې پورې نه خطه کله موټر پورې نه خطه کله شهرت پورې نه خطه کله بس لنډه دا چې د رب العالمین نه ما سوا په بل شي پورې د ځړه نه خطه و او د په باطن کې تشتت و او د په باطن کې چې دا پراګندګي و او د ځړې پر رب العالمین نه راغونډه بس دې کوشش چې ما په کې مرض پروت دی نو دا دې مرض مراتب دي چې هر څومره وي کله د ځړ پر رب العالمین دا غونډو تشتت او پراګندګي نه و دا نور سوچونه نه و دا فاق پورې او د انفس پورې د باطن تعلق نه و او تعلق د قلب او د باطن یوازې د رب العالمین سره و بس دې په دې باندې پوښي چې ما زړه سالم دی او ما باطن چې دی دا اصلاح دی الله تعالی دې موږ تاسو ته دا نصیب کړي دا و تاسو ته وې طالبانو تاسو نن د امام رباني رحمت الله علیه مکتوبات ځان ته پیدا کړي ځوانه جنونه دا سبقونه چې موږ تاسو ختم کړل دي کې وس تاسو ته عنوان وایم لکه مثلا نن دغه موږ تاسو درس راغی چې قلوب دوه قسمه دي یا درې قسمه دي قلب سلیم دی او قلب مریض دی نو په دې باب چې امام رباني رحمت الله علیه کوم مکتوب هغه مکتوب به وایي ان شاء الله او یا کدا راغله دي چې د مخکې درس کې موږ تاسو ویلې چې د انسان په باطن کې څه شی دا ځینې نواهی دي او نواهی لکه مثلا حسد دی او غرور دی او فلان او فلان دا د انسان په باطن کې او د انسان په نفس کې پراته دي نو په دې باب د امام رباني رحمت الله علیه مکتوب دی مستقل چې هغه د نفس اماره په مذمت او په بدی کې لیکل دی هغه به وایي خدا د ضرورتونو نه تاسو د نن نظام سره پیدا کی او ان شاء الله کتابي او درسي شکل باندې به وایي تاسو نه لکه دا وښیناس دا صرف د هغه د پاره چې تاسو موږ تاسو کتاب شروع کوو دا کتاب د شروع کېدو د پاره او تمهید او مقدمه ده او دغه فن علامه مقاصد دي چې بس یو ځل اجمالی ذهن کې کېنه وای او اجمالاً مو ذهن کې کېنه استل بیا چې په کتاب کې کوم تفصيلات راځي نو تفصيلات خبره او بیا التسره کوو نو خلاصه د خبره دا چې رب العالمین فرمای الا من اتى الله بقلب سلیم د دینه دا معلومیږي چې د شریعت مطهره بیا ګوره تمرکز پچا باندې دی د انسان په باطن باندې دی او د انسان په قلب باندې دی او دا ډېرې نمونې زموږ استادو په شریعت کې شته دا صرف 3 نمونې مې درته ویلې دوه د احادیث مبارکونه او یو آیت د قران عظیم شان احادیثو کې دا چې صلاح د زړه دا صلاح د ټول وجود ده فساد د زړه فساد د ټول وجود ده دویم حدیث کې دا چې رب العالمین نظر د انسان په قلوب او په زړونو باندې دی آیت مبارک کې دا چې انسان کا رب العالمین تورتک په قلب سلیم وکړه نو بس کامیاب دی او دا شیان به د طرف او ګټه ورسي نو د دې روایت او د آیتونو ته چې موږ تاسو وګورو دینه دا معلومیږي چې د شریعت مطهره ډیر تمرکز دا په اعمالو د باطن باندې دی او په هغه احکامو د چې کوم احکام تعلق د چا سره لري د باطن سره او دا چې کوم احکام تعلق د ظاهر سره لري هغه مهم دي د شریعت ته نگاهه ولیکن دا درنه دا څه شي دي یعنی مهم باندې د دې په دا معنا نه چې د زړه رابطه جوړه کا او اعمال دي نه موږ مکه او روزمنی سره کباز کله کوی موږ زړه پاک دی کنه زړه مو پاک دی نو چې زړه مو پاک شي زه سره مو د زړه رابطه شته دا د زړه رابطه په بل شي نه جوړیږي دا برست راشي تاسو ته به ان شاء الله وضاحت وکما دا د انسان اندامونه دا سترګي وګونه او دې طرف ته مولوی صاحبانو دا څه شي جبا دا نور اندامونه دا
راځي امام ترمذی رحمت الله علیه راخسته دی د دې حیثیت مولوی صاحبانو داسې دی لکه په شان ته د لښتیو او دا لښتي چې یو حوض ته تللي وي او دا د باطن مثال په شان ته د چا دی د حوض دی او دا د ظاهر مثال چې دی مولوی صاحبانو څه شی دی دا د دې لښتیو دی. اوس قانون داسې نه ده دا ظاهر نه چې کوم شی ستا د باطن ته تللی دی نو دا هغه لارې دي او دا حوضونه دي دا روان دي د باطن ته. نو که چېرته پاک څیز لاړه په دې لښتیو کې نو دننه په حوض کې پاکې اوبه راغونډې دي او که چېرته د دې حوض نه د دې لښتیو په توسط حوض ته بېکاره اوبه لاړلې او نجسې اوبه لاړلې نو په حوض کې څه شی را جمع کېږي. عبدالرحمن بابا د دې شعر مقصد انشاءالله را به شي به خپل ځای کې وایي که نه چې په زړه کې د صاحب نوي رحمان او کلي مخ ته په کتو کې ګناه نشته دی که نه دا د لوچکانو لپران دا شی وایي لکه زموږ زړونه پاک دي وایي چا سره متعلق د رب العالمین د رضا دپاره دی او اشنایي ورسره د رب العالمین د رضا دپاره ساتو بس وایي چې زړه کې دې څه نه وي مړه بس وایي ښکلو سره او د هغوی ته کتل او د هغوی سره تعلق دی کې کومه ګناه نشته دی. فهم کوي د عبدالرحمن بابا د شعر دا مقصد چېرته بیان نه کړي کفر ته به پرې ورسېږي دغه د وینا دا مقصد نه دی دغه شعر دا د تصوف یو مقام دی. مقام څه شی دی چونکې به وروستو تاسو ته زه وایم چونکې د صوفي نظر باید ټول په ټوله په چا باندې وي په خپل رب باندې وي او د طریقت او د تصوف مقصد د رب العالمین رضا ده رب العالمین او په تصوف کې او په طریقت کې مهم مقصد هغه فنا فی الله ده او محبت د باطن دی د چا سره د رب العالمین سره. عبدالوهاب شعرانی رحمت الله علیه انوار قدسی کې لیکلي دا د انسان باطن او بیا په دې باطن کې دا د محبت ماده دا چې رب العالمین را پیدا کړي نو دی د بل شي لپاره نه را پیدا صرف د خپل محبت لپاره را پیدا کړي ده بس. او بیا مبارک وي الله تعالی دومره غیرتي ذات دی وایي که چېرته دا شیخ او مرشد په دغې لاره کې ستا رهبر نه وای او تا ته د دې لارې ښودنه نه کولی او تا باندې باعث په دې لار کې نه وای او ستا یې تربیت او روزنه نه کولی وایي که چېرته ده پکې صرف د دې رهبر حیثیت نه لرودلی د دغې لوی نعمت ته حاصلېدو دپاره وایي د رب العالمین دا د شیخ محبت هم د مرید په زړه کې چې دی نه پوهېږي. پکار دا ده چې دا محبت یوازې یوازې د رب العالمین د دغې سالک په زړه کې وای خو چونکې دا لاره د تربیت دغسې ده چې دا په وسیلې بنا ده او دا په واسطو بنا ده نو په هغې دور کې الله تعالی انبیا کرام راولېږل هغوی ډایرکټ تربیت او روزنه د صحابه کرامو وکړله نو بیا په دغه کچه باندې محبت او مینه د صحابه کرامو په زړونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرته وه او دغه محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په زړونو د صحابه کرامو کې پروت و دا مقصود او وسیله و محبت د چا ته د رب العالمین. او بیا د هغې نه بعد چې نن مشایخ دي او د هغې سلسله ده او دې مشایخو سره دا مریدان راځي او بیعتونه کوي او د دوی په دې زړونو کې د دغې خپلو شیوخو محبت او مینه را پیدا کېږي نو دا محبت او مینه د شیوخو دا یو وسیله او ذریعه وي محبت د چا ته دا بس د وسیلې حیثیت لري دا راز دی پکې د همدې وجې نه دوستانو د الله تعالی دا د تربیت طریقه او روزنه هم دغسې ده. ته فکر وکړه که یو سالک په زړه کې د خپل شیخ سره محبت نه لرودی او دا د بیعت نه بعد سمدست د ده په زړه کې الله تعالی دا د خپل پیر او د خپل شیخ مینه نه پیدا کولی نو دا کم ګران او درانده او شاقه حکمونه چې دا خپل شیخ دې مرید ته کوي نو دا حکمونه به په ځان منلي وو چې دی ورځ راغی ورته ویې چې هلکه ګوره نن دغسې راغلی سبا را نه شي په کار د پټکۍ دې په سر وي هلکه ګیره دې وړه ده په کار د بل ورځ دې ګیره غټه وي عمل به شریعت نه کوي لباس د شریعت خلاف دی خو چې بله ورځ راځي ګوره چې لباس د شریعت مطابق وي دغه رنګې چې دی بله ورځ راځي دا کار ګناه در کوي د مونځ په پابندۍ نه کوي بیا چې راځي ګوره مونځ به په پابندۍ کې دا خو سخت احکام دي که نه دا خو څوک مني نه دا ټوله ورځ ملیان لګیا دي مقتدیانو ته چغې وایي نو چا یې په خوله باندې عمل وکړه نو خو کفیر صاحب یو ورځ توصیه وکړله اول خو هغه مجلس کې خدای تعالی دومره فیض و برکت اچولی چې بغیر د توصیې د شیخ نه د مرید په زړه کې یو محرک او په باطن کې یو محرک را پیدا شي چې راځي ته اوس عمل به شریعت شروع کړه دا خپله خو که بل فرض په یو کې سختي وه او ده پسې تنبیه ورته ورکړه د خپل شیخ چې هلکه ګوره دا کار مه کوه آینده دپاره او دی بیا راغی او بیا راغی او اخره کې ورته وایي چې بس نن په دغه دروازه راغلی او بیا دې ونه وینم په مخه دې ځه ته دې دربار ته راځي او ستا پکې اصلاح نه کېږي او په اوله ورځ چې راغلی په دویمه ورځ هم همغه شی په درېیمه ورځ هم همغه شی میاشت بعد هم همغه شی او کال بعد هم همغه شی نو ستا د دې راتلو مقصد او ګټه څه شی شوه
دی غوسه شي ورته تهدید کی تحذير کی نو دی چې دا مرید تهدیدوي مرید باوجود د دې چې نقصان پکې وي او بیا مو چې بس تهدید د ما ته قبول نه سخت خبرې دي خو ما ته قبول دي رټنه د خو ما ته قبول ده دا تهدید ولې د قبلوي د دې تهدید د قبولیت اساس دا دی کچرته د دغه شیخ محبت رب العالمین د دې مرید په زړه کې نه وای اچولای نو اس کلام دا تهدیدونه د نه قبلول دا چې قبلینو په باطن کې محبت پروت دی ورسره مینه پراته ده او مینه هغه شی دی دوستانو چې انسان ته ډیر سخت کارونه آسانوي مینه انسان ته څه شي تاسو فکر وکړئ بغیر د مینې دا مینه د چې ډیر درانده کارونه انسان ته آسان کړي دي بلا تشبیه خپل مبحث نبوزو یو سړی زیغلا کی ماسوتن یو کور ته اوړي ټوپک ور سره ده توپانچا ور سره ده ترسودم کړي دا احتمال هم پکې چې پوروالا را باندې راپورته شي مړ بمې کی بندي بمې کی فاتح بشم او بشرمیګم لنډه دا خو بیکاره کار دی کنه نو چې بیکاره کار دی په هر اړخیزه شرم انسان په خپل باطن کې محسوسي او د دې ټولو شیانو باوجود بیا زړه کړي دی زما اغلا او د شپې پردي کندر ته پردي کوړه اوړي دا پردي کوړه دی د شپې ولي اوړي دا دومره سخت کار د څه شي آسان کړي دی دا سخت کار ورته دی آسان کړي چې د پزړه کې د پیسو سره مینه پراته ده نو چې زړه کې د پیسو سره مینه پراته ده د شرم وهل ټکول بندیتوب وغیرہ چې دا ټول په خپل ځان باندې برداشت کوي او په پردي دیوال باندې اوړي د دې لپاره چې زه د روپۍ راواخلم اوس کله د پزړه کې د دې روپو سره مینه نه وای دا پردي دیوال ته اوړي نه کنور نه تاسو دا وګورئ د بټیو کې کنه ټول ورځ خلک لګي په دې ګرمۍ کې سخته ګرمۍ کې سهار نه واخله تر مازدیګره پورې څوک ورونه اچي څوک خختې چلی سیبا څوک هغه یو شی راځي کو بس دغه پکې واړه کویله پکې واړه دا خو اسانه کار تاسو دلته بغیر د پکې گزاره نشو کولای ناس او یو سړی د سهار نه واخله ټول ورځ تر مازدیګره پورې تلګیا دي د ستور په منځ کې ولاړ دی او دا خولي پیرامات دي سیبا او بیا چې دا کار پریدینا مازدیګره پورې دا دومره سخت کار چې زه تی نشو کولای او دې ټول ورځ ورته ولاړ دا سخت کار د څه شي آسان کړي دا دومره سخت کار چې دته آسان کړي نو دی آسان کړي ته په ځل کې په دې امید دی چې دا مازدیګر وخت چې تیر شه او دا 15 غنټې 8 غنټې مزدوري مې وکړه نو ما 1000 روپۍ معاش او تنخواه چې د خپل صاحب راکې په 1000 روپۍ زدا کار کوم نو د په ځل کې دا 1000 روپۍ محبت او مینه پرته ده نو د دې وجه نه دا سور اور په منځ کې ولاړ دی او پاګي اور درېدل باندې نه پیږي دا سور اور په منځ کې درېدل دته د دې 1000 روپۍ د 2000 روپۍ محبت څه کړی دي آسان کړی دي دا څنګه ډېر نمونه راواخلي په شریع اړخونو کې هم په شریع اړخونو کې هم نو محبت هغه شی دی چې انسان ته سخت کارونه آسانوي هغه سخت کارونه چې بغیر د محبت نه کېږي هغه چې انسان ته آسانېږي نو په څه شي باندې آسانېږي دا په محبت آسانېږي تاسو د خپل سلوک ته وګورئ دا خو آسان کار نه دی د کور سالک راووته د کور په لانجه بیا د کلي په لانجه بیا د قوم په لانجه په ابتدا کې انتها کې بیا دا شیان نه وي دا ټول شیانو سره د مخ وي پلار ورته یو طرف ته خبرې کوي ورور ورته بل طرف خبرې کوي کلی ورته بل طرف خبرې کوي ملا ورته بل طرف خبرې کوي وغیره وغیره مړه بس لنډه ده داسې یو نوم نه پاتې کېږي په دنیا کې چې هغه یو څوک د سالک په تندي باندې ورونه ټکي چې چېرته کوم نوم پیدا کوو بد نو خلک کوشش دا کوي که ملا دی او کامي دی چې د سالک په تندي باندې ورچسپان کړي سالک وایي هلکه نه دی خبره اورم نه دی ملا صاحب کنځا اورم نه دی لانجې اورم او نه دی په دې کې یم او نه دی په پیسو کې یم څه شی چې وایي او څه شی چې د وسه کېږي کوی هغه بیا هم روان یې هلته ناست خپل رب العالمین یادوي دا ټوله دنیا ورته یو طرف ته او دی بیا هم ناست د رب العالمین ذکر کوي او خپل مجلسونو تعذیري کوي نو ته دلته کې ته سوچ وکړه چې دا ټول خلک یو طرف ته و دی پکې منځ کې حمزه د استفهام نیغه ولاړه ده که نه نو دا کار دته څه شي آسان کړی دا خو بل څوک نشي کولی دا ډېر سخت کار دی تاسو دا سلوک ټکی ترېنه لرې کوي او یو بل میدان ته دا سړی واچوي ورته وایي چې دا کار وکړه خو په داسې انداز کې چې تا سره دنیا ټوله خلاف وي نو خدای کې یو ورځ وکړي او دا چې وسالک ټولې دنیا خبرې د ټولې دنیا دشمنۍ بدرنګۍ سختۍ تکلیفونه دا ټول په ځان باندې اخیستې وي نو دی په کوم اساس اخیستې خدای په زړه کې هغه محبت ته د لارې پروت وي
محبت د رب العالمین پروت وي، محبت د خپل شیخ سره پروت وي، او دغه شیخ محبت بیا وسیله وي محبت ته چاته د رب العالمین او محبت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. نو که سالک ته په دې لاره کې څومره سختي راځي، دا ټولې سختي دې په ځان باندې څه شي کې برداشت کوي. راز پکې څه شی دی؟ دا دومره سخت کار دی څه شي آسان کړی دی؟ دا ورته محبت آسان کړی دی. که دا محبت په منځ کې نه وای او د په زړه کې محبت د دې لارې او محبت د رضا د رب العالمین او محبت د خپل شیخ پروت نه وای، دا کار نه کېده. یعنی خلک وصیتونه کوي که نه، دا مو اجاره کوي. او طریقت تصوف کو موږ منو خوشې دی، خو تا پیر صاحب پرېږدي چې طلاق دل چا نه مرید شي، داسې یو پیر صاحب نه مرید شي چې هغه نورماله سړی وي، څوک درسره دښمني هم نه کوي، خلک مو قدر او عزت هم کوي، احترام هم کوي. یو سالک بیا مو چې نه صاحب بس دا لاره ده او دا پرېښودو والا نه ده. نو دا دومره تکلیفونو ته دې څه شي اماده کړی وي دا محبت. نو خبره مې دا درته کوله چې په دې لاره کې چې د سالک په زړه کې د رب العالمین نه ما سوا کله د شیخ محبت را پیدا شي او د نبی علیہ السلام محبت را پیدا شي، دا محبتونه بیا وسیله او ذریعه وي چاته؟ محبت ته رب العالمین ته. نو مقصود اعظم زمونږ او ستاسو په دې لاره کې هغه محبت دی د سالک د رب العالمین سره، او راغونډېدل د قلب د سالک دی په رب العالمین باندې. پکار دا ده چې د په زړه کې تشتت نه وي، د په زړه کې پراګندګي نه وي، دا باطن د ټول راغون پر رب العالمین باندې وي، محبت د رب العالمین سره وي. که په دې اسنا کې محبت د شیخ مخې ته راځي یا که محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، نو دا محبتونه غیر دغه محبت نه دي. په دې معنا باندې چې د دوی دا محبت دا وسیله او ذریعه د محبت ته چاته د رب العالمین ته. نو چې په باطن کې جمعیت پر رب العالمین باندې، دا د قلب د صلاح علامه ده. پوښه چې قلب سالم دی، او کچرته دی او چا په باطن کې جمعیت نه و، تشتت و، پراګندګي و، کله زړه یو شي پورې نه خطه، کله په بل شي پورې نه خطه، کله په بل شي پورې نه خطه، نو ته په دې پوښه چې زما په باطن کې اصلاح نشته دی او زما په قلب سلیم نه دی، قلب کې مې مرض پروت دی. همدغه مرض دی چې دا زړه مې د بل چا پورې نه خطه دی، همدغه مرض دی چې دا د بل چا فکرونو سوچونو کې چې دی زه مبتلا یم او زه پکې اخته یم. نو خلاصه دا راووتله درته مې وویل چې احکام په څو قسمه باندې دي؟ په دوه. یو هغه چې تعلق د ظاهر بدن سره، او دویم هغه چې تعلق د باطن سره. نو د کومو احکامو تعلق چې د باطن سره دی، نو دا اهم دي په نسبت د هغې چې تعلق د چا سره دی؟ د ظاهر سره. اهم ولې د شریعت بیان کړي دي او اساس او بنیاد دی او موقوف علیه ده. او دوستانو اخیری خپل خبرې ته راځم، دي کې تفصیل شته ان شاء الله بل درس کې درته وایم. او علم التصوف هغه علم دی چې د هغې تعلق د انسان د باطن سره دی. سبحان الله. علم التصوف کوم علم دی؟ د تعلق د انسان د په اعمالو کې کوم اعمال غوره وو؟ هغه اعمال چې تعلق د باطن سره وو. نو چې د علم التصوف تعلق د انسان د باطن سره دی، نو معلومیږي دا چې په علومو کې علم التصوف شرف لري. نور علوم هم دي که علم د ظاهر دی وغیره وغیره، دا په خپل ځای باندې اهم دي او مهم دي، ولیکن په دې ټولو علومو کې ډېر اهم کوم علم دی؟ علم د تصوف. ولې؟ ځکه د علم د تصوف تعلق د چا سره دی؟ د انسان د باطن سره. او باطن د انسان دا خو اهم په نسبت د ظاهر. نو د کوم علم تعلق چې د انسان د باطن سره و، دا علم به اهم وي په نسبت د هغه علم چې د کوم علم تعلق د انسان د ظاهر سره وي. پوه شوئ تاسو په دې ځای باندې؟ په دې باندې بیا زه تاسو ته د علماو حوالې ښیم، د فقهاو چې دوی علم تصوف ته په کوم نظر باندې ګوري. دا خو هسې د دې ځوانانو خبره ده که نه، چې هلکه علم التصوف یو مستحب علم دی او که دې وکړه ثواب دی پکې او که دې ونه کړه. دا چا ویلي چې دا مستحب دی؟ دا د استحباب مرتبه چا ورکړې ده؟ تاسو ته به زه اقوال د علماو ذکر کوم په دې باب باندې چې علم التصوف مستحب علم نه دی، بلکې علم التصوف علماء کرام لیکي دا د فرایضو نه دی. ولې علم التصوف اصلاح د باطن ده، علم التصوف تزکیه د نفس ده، علم التصوف چې دی اصلاح د انسان د قلب ده، او اصلاح د نفس ده، تزکیه د نفس ده، تزکیه د قلب ده، او اصلاح د باطن ده، د مستحباتو نه ده. شریعت چې موږ تاسو ته وایي چې اصلاح باطن د خپل باطن اصلاح وکړي، نو دا د باطن اصلاح کول مستحب کار دی. اصلاح د باطن دا د لوازمو نه ده، دا پتا لازم ده چې ته به د خپل باطن خامخې اصلاح کوې. او قانون دا دی چې اصلاح د باطن په کومو لارو راځي، نو هغه لارې به هم د لوازمو نه وي. دا به انشاءالله زه تاسو ته وروسته وکړم. بس صرف دومره خبره نن ځان سره زده کړئ چې د احکامو شرعیو تقسیم څو قسمونو ته وکړم، او هر یو د دې دواړو نه بیا په دوه قسمه اوامر او نواهي، او په دې دواړو احکامو شرعیو کې هغه ډېر اهم دي چې کوم تعلق د چا سره لري.